د خالد میاشتې پشپغم کال د هجرت باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د عمره اراده وکړه مکه معظمه ته تشریف راوړو دغه وخت پورې مکه معظمه د مشرکین په قبضه کې و او حکومت پکې داغو د خلقو حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام او داغه سره چې کوم ملګری صحابه کرام سوار لسو مکی ته دندا پرین خودل او عمره د پیغمبر علیه السلام سره صحابو نه پاتې شو اخر د لوی بحث مباحثین رستو دا معاهده وشو چې راتلونکي کال با تاسو راځي عمره به ادا کوي چنانچه د خالد میاشتې په وم کال د هجرت باندې بیا پیغمبر علیه السلام په دغه قصد او اراده سره مکه مکرمه ته لاړ لیکن د پیغمبر علیه السلام ملګرو صحابه کرامو ته دا یره و چې شاید مشرکین خپل معاهده پوره نه کی او زمون سره په مقابله باندې او په جنگ نشي نو په داسې حالت کې سکوت یعنی غلی کېدل دا مصلحت نه دی او کچره مقابله کو نو د خالد میاشت کې قتال دا راځي او دا میاشت من جمله دا غسلور میاشتونه دا چاغه ته قران پاک کې اشهر الحرم ویلې شوی دي د عزت میاشت یعنی دې سلور میاشتو کې بتا سے قتل و قتال دا په حرم کې ممنوع هغه سلور میاشتې ذی قعده ذی الحجه او محرم درې میاشتې دادي نو او د رجب میاشته غرض مسلمانان په دې تردد او پریشانی کې چې جهاد نکو ناغه به زموږ سره جنگيږي ککونو دا میاشت اشهر الحرم نه ده نو په دې پریشانی کې صحابه الله رب العزت دا آیاتنا مبارکه نازل کړل چې دغه خاصه معاهده کول ول سره په وجه د یو بل سره د معاهده د لوز تاسو خپل طرف نه ابتدا د قتال کول تاسو ته اجازت نشته صحابه کچراغو خپل لوز مات کو بیا تاسو خپل دفاع کولای شئ